د کهانه شروعات د امریکای دوکن ځنګل کېږي چېرته چې په غټه کمپنۍ د کم نوم چې ټرافیکسو د ځمکې د لاندې نه کودۍ شروع کړې وه دې دپاره چې ځمکې د لاندې له موږ هغه خاص قسمه تیل ترې نه روباسو. دې کمپنۍ ته مالک نوم ټینس و. اوس په خپله باندې هغلته کې راورسي ولې چې هغه ته دا اطلاع میلو شوې وه په دې ځای کې د کودۍ په وخت کې موږ ته عجیبه غونته کې مسلې راغلي. هلته کې موجود یو ساینسدان هلته دا خبر وکړي موږ ته داسې لګېږي چې هلته کې د ځمکې د لاندې نه د اوبو یوه غټه ذخیره موجوده ده چې صرف یې زموږ د ماشینان پکې په څه طریقې سره کار نه کوي. د هغه دا شک و په هغې اوبو کې څه ځناور هم اوسېږي خو ټینس په دې وخت کې صرف او صرف د پیسو په لالچ کې دې د وجې د مقصد دا حکم ورکوي تاسو خپل کار جاري ساتئ. وایي چې کله خپلو ماشینانو سره کیمرې هغه ځای ته ورکوزي کړي نو هغوی ته پکې بله اوبه میلو شي او دې سره یې عجیبه غونته کې حرکت کوونکي څیزونه ورته هم په نظر باندې راشي او دې نه مخکې چې هغوی ورته باندې پوه شو په دې وخت کې د دوی د اوبو پرشر سیوا شي هغه په لږ غونته وخت کې تر دې حده پورې تیز شي چې دوی ماشینونو ته به برباد کړي او دې سره هغې اوبو سره یې بار څه عجیبه غونته کې مخلوقونه هم په ځمکه باندې راشي. هغه رنګ چې کله هغه مخلوقونو ته پام وکړي د هغوی په خپلو سترګو باندې یقین نه کېږي چې په دې سره دغه سکیورټي ټیم د مخې سره د مخلوقونو په ګیرولو باندې شروع واچوي او په کنټینرو کې بند کړي. خو چې کله د سکیورټي هیډ مسټر بریک د هغوی تعدادو باندې سوچ وکړي نو دا پته ورته ولګي چې دې ځای نه یو مخلوق غیب دی. دې پورې دوی سره ټینس سخت ویرېږي ولې چې هغه سره دا یره وه فکر چې حکومت ته زموږ د دې غیر قانوني کارونو په باره کې پته ولګېدله نو هغوی به د مخې سره زموږ دا منصوبه بنده کړي. په سبا باندې یو هلک د کوم نوم چې کولی و په خپل کباړخانه کې د خپل ټک د انجن په ټیک کولو کې لګیا و. ناڅاپه هغه ته د باره څه عجیبه غونته کې آوازونه راشي پرې سره هغه په یره کې بار ته روځي ولې چې په دې وخت کې نیمه شپه وه. هغه ته بار ته پته ولګېږي چې ما د تیلو ډرمونه راغورځېدلي دي چې په دې کې ناڅاپه بل نور ډرمونه هم راوغورځي. کولی په دې سره د ډېر یره د لاسه منډې شروع کړي او ګیراشه د بچو نه پس په ځان پسې وربندول شروع کړي. هغه د ځان د بچ کولو دپاره لیفټ سره پناه واخلي چې په دې وخت کې هغه ته بره دغه ځای د پاسه د څه دروند څیز د ګرځېدو آواز راشي. په دغه غونډې وخت کې د تا هلته کې څه اوږد لاس په نظر باندې راشي چې په دې سره د کولي په یره کې نوره هم اضافه وشي. بیا په ستاسې طریقې سره دغه ځای نه بار ته روځي او اخر چې کله هغه ځای کولو کړي نو په دې سره هغه څیز پکې په کامیابۍ سره ورننوځي او بیا دې زر زر هغه پوره ځای ورپسې لاږي د دې دپاره چې هغه څیز بار ته رونیسي. کولي دې خبر ته اطلاع د ورکولو دپاره پولیس ته رنګ میلو کړي چې کله پولیس هلته کې ځان نه رارسي او دوی ورته هغه ځای کولو کړي نو هغلته کې هغوی ته صرف او صرف د تیلو ډرمان میلو شي. په دې سره د هغوی سینیر افسر ریک ده ته خبرې شروع کړي بیا ستا موږ پورې خندا کېږي څه ولې چې ریک پاسل کې د ده مېرانه پلار و کوم چې به د مخکې نه هم د ده نه هر وخت ناراض اوسېده. خو ریک چې کله دغه ځای لاړ شي نو کولي په سکون سره کښېني په دې خبره باندې سوچ شروع کړي چې دا ما خوب لیده و که نه دا هر څه رښتیا و. خو بیا د دې خبرې په باره کې پته ولګېږي چې هغه څیز صرف او صرف په هغه ځینو کې راظاهرېږي چېرته که چې تیل موجود وي. په سبا باندې دې تیلو بل هر ډرمان رایوځای کړي او د هغې ماشین په خوا کې کېږدي کوم چې په کباړ میده کو. دې رقص ته لغونته کې تیل په هغې ماشین باندې هم واچوي دې دپاره چې هغه مخلوق هغلته کې راشي او بیا هغه ریموټ په لاس کې راواخلي. لغونته وخت پس د ماشین د شاته نه ده ته هغه اوږده لاسونه بیا په نظر باندې راشي چې دا ځل هغه ځناور په خپله باندې هم په مزه مزه باندې په هغې ماشین باندې روخېږي او بیا دغه تیلو په څکلو باندې شروع واچوي په داسې طریقې سره که چېرته د هغه دپاره شات وي. کولي چې کله هغه ته په غور باندې وګوري داسې ورته ولګېږي دا مخلوق خو چاته هم د نقصان د بر رسولو واله نه دی. خو چې کله کولي ناڅاپه دغه د مخې ته راشي نو هغه ویرېږي او ډېر د لاسه د ده نه هغه ریموټ وغورځېږي د سره وجې چې هغه ماشین خود په خود شروع شي. اوس هغه دروند ماشین په مزه مزه باندې په هغه بېوسه ځناور باندې رابندېدل شروع شي چې کولي په دې وخت کې خپل پوره طاقت رایوځای کړي او په راښکلو باندې هغه مخلوق بار ته روباسي. هغه ځناور اوس د غوسې د لاسه په کولي باندې حملو کړي او په هغه باندې چغې ووهي چې کولي په دې وخت کې ډېر د لاسه میتیاز وکړي. خو بیا چې کله هغه ته په هغه ځای کې تیل میلو شي نو بیا هغه هلته کې ورشي چې په دې سره دوی په دې خبره باندې پوه شي چې دغه تیلو د به زما زندګي بچ شوه. بیا چې کله دوی ورسره څومره وخت تېروي نو کولي په دې خبره باندې پوه شي چې دا مخلوق چاته هم څه نقصان ورسول نه غواړي. کولي چې کله هغه ته په غور سره وګوري نو دا پته ورته ولګېږي چې دا خو په سې طریقې سره ګرځېدی هم نه شي چې د وجې هغه تیلو یو ډرم راوچت کړي او په هغه باندې په خپله باندې وسکي دې دپاره چې دوی ما سره دوستي وکړي. بل خوا د ټینس کسان پولیس سټېشن ته ځانونه وررسولي دې دپاره چې موږ ته د دې خبرې په باره کې پته ولګېږي چې دا خو دغه عجیبه مخلوقونو په باره کې رپورټ نه دی لیکلی چې په دې سره افسر ورته ووایي. یو ځل موږ ته د کباړخانې نه رنګ راغلی و هغه چې هسې موږ سره ګپ لګولی و. په دې وخت کې کول په دې تیارۍ کې لګیا و چې دا ځناور ته ځان سره پولیس سټېشن ته بوځم دې دپاره چې دا هغلته کې دا خپله خبره ثابته کړم چې ما هسې د قصد رنګ نو کړی. خو چې کله هغه واپس راشي نو هغه ځناور دغه ځای نه غیب شوی و. کولي د مغز په هغه پسې په ګرځېدو شي چې هغه ورته میلو شي. خو چې کله دوی پکې پړه ور واچي نو هغه یې سره د پړي په هوا کې واپس په تیلو پسې ور روان شي. ناڅاپه په ټولې کباړخانه کې رڼاګانې را شروع شي ولې چې بریک سره د خپلو کسانو هغلته کې را رسېدلي و. د کولي نه یو ځل بیا دا تپوس وکړي تا بېګا څه لیدلي چې په دې سره کولي اوس د هغوی نه د قصد رښتیا پټ کړي او دا خبره ورته وکړي واقعي ما تا سره هسې ګپ لګولو دې دپاره چې تا سره میلو شم او په خوشقسمتۍ سره د هغوی د ګرځېدو باوجود هم مخلوق ورته میلو نه شي ولې چې هغه په دې وخت کې د کولي په ټرک کې ځان پټ کړی. خو بیا هغه ټرک سټارټ کړي کولي په خپل ټرک پسې منډې شروع کړي او دغه پولیسان د وړاندې نه دا ظاهر کړي زما دا ګاډی خراب شوي دی او زه دې نه کبر کوم دې دپاره د هغوی راباندې شک پیدا نه شوم. په دې طریقې سره هغه ټرک د ګراجه بار ته روباسي. په دې وخت کې یوه ښکلې جینۍ د کوم نوم چې میراډیت و هغلته کې راشي کومه چې د کولي کلاس فیلو و په دې وخت کې بې ناوخته شوې وه او ته دا خبر وکړي ما کور ته ورسوه چې دوی ورته ووایي ویزان نه چېرته کې غم کوه زه بس
کار نیما چې کله خبره کولې نو په دې وخت کې په ټرک کې پټ شوی ځناور چغې شروع کی چې په دې سره د پرنګ د کسان د مغ سری په باندې شک پیدا شي کولی په خپل باندې هم پوه شي چې اوس دلته کې باقي اوسېدل خطرناک دي او د مغ سره غمېدت د ځان سره کېنی یو د دوا شروع کی اوس ته مونږ ځناور په سره طریقې سره دې زین او باسي په قسمت سره ها ځناور واقعي هغه ټرک چلول شروع کی او کولی صرف سټیرینګ ته بخیلا تا بخي اوس پاسل کې د ګاډي د انجن کار هي ځناور شروع کړو چې لکه وخت پس کولی همت کی او مېډت ته هغه ځناور وخای حاجی نه دغه ځناور سخت ويري او دې سره ها ځناور چې کله جنې ته پام وکړي نو هغه ته په خپل باندې هم یې مخصوص شي کولی هغه د یقین ورکی ودا ځناور چاته هم د نقصان د ور صبر واله نه دي دې د سولګي چې دا غریب به وګی شي وي د وجې دوی په باندې پټرول اوسکی چې دغه په نتیجه کې هغه عجیب حرکتونه شروع کی اوس د دوی نه هغه ټرک بے قابو شي ټرک اوس په موټر وې باندې نور گاډو سره جنگي او بل کوم وخت کې هغه بیا د گاډو په بارګین کې ورشي چرته کې چې زبردست ته به جوړ کی بیا د ډیرو مشکلاتو نه پس اخر دغه زینب بار تروز بیا په تلو کې د ټریفیک سکپ نه هغه د کودی بالا زیاته ورسي هلته کې کولی تخپل اصلي پلار ملوش کوم چې هغه د بلها وخت راسونو لیدلې هدي دا خبرو چې موږ ته باغ ورځ باندې زمکه د لاندې نه سملو شي چې په دې سره د کولی دا یقین پیدا شي چې دا مخلوق واقعي د زمکه د لاندې نه راغلی دی خو د بد قسمتینا د پلار ته خبره کړې وو دا پلار د مغسري سکیورټي ته د لوکیشن ورکی اوس برک سره د خپل کسانو غلطه کې ورسي او چې کله دوی غلطه کې د کولی د ګربر کوشش شروع کی نو د بغسري ځناور په دې وخت کې غوسه شي او پاغه ټک کې درنه نه غوریدل شروع کی کولی دې موقع د فائدې پاغه سو سره خپل ځان را آزاد کی او د مېډت سره هغه ټرک ته واپس ورخیږي چې په دې سره دوی مخ کې پولیس ورپسې حاسس د خپل طاقتونو په استعمالولو سره ټرک په دازینو باندې خيږي په کم باندې چې د سلو کالو د تیرېدو باوجود هم گاډو نشي ورختلی هغه په دې باندې خيږي او کله د کورونو د پاسنه او د بریک کسان ورپسې مسلسل هم غسي شوی اوس اخر کولی د خپل ځان د بچکورو د پاره گاډي درل په پټلې باندې روان کی چې په دې سره غوي د پاغه ځای کې یو تیز رفتار ریل په نظر باندې راشي کولی خپل پوره طاقت راوځي کی او بیا ټرک د غریل د پاسه باندې چې په دې سره ټرک په کامیابی سره هغه طرف ته ورسي په دې سره غوي دغه دشمن بچ د شپه وخت کې دی یو زوړ کور خاله ورسي چرته کې دی پاغه ځای کې د پناه د غستلو فیصله وکي هلته کې دی د اور په خواږه کینی او چې کله کولی مېډر په خپل مسکه خبره شروع کړي دوی ته پته ولګيږي چې موږ دوه څومره خملګری جوړې دي شو دنه پس کولی چې کله هاي ګاډي ته واپس ورخیږي او د خپل پلار دوکبازي ورته را یاد شي نو هغه په جړا شي چې په دې سره هم مخلوق هم په مزه باندې خپل لاسونه راړوان دي او دل په تسلی ورکړي او بیا په مزه باندې ګاډي د اوبو خواله ورولي بیا په خاموشي سره اوبو ته ټوپ کی کولی په دې سره حیران پاتې شي ولې چې هم مخلوق اوبو ته پورتلو سره لقیدل شروع کړو کولی په ځای کې د خپل ملګری شکریا ادا کړي وي تاسو خوشاله کړم او دې سره تاسو سره واده کوم تاسو خپل کور ته واپس پوزم بلخو ټریفیک سکپ نه په لیب کې سنسدان جیم هم هغه سي هغه عجیب مخلوقونه باندې په تجربه باندې لګیو په مخلوقونه باندې کوم چې غوي گیر کټ جیم دا خپل مشټین سنت دا خبرو کی دا مخلوقونه سام څه زناور نه دي بلکې دا د انسانانو غونته کې ذهین دي او دا په خپل منځ کې د انسانانو غونته کې خبره هم کولی شي او دې سری چې ته پکې د مرستې ضرورت نو بل سیګنل هم ورکولی شي ټینشن په دې خبرو کې لکه هم دلچسپي نه به حسر صرف دا غم چې په طریقې سره هاو کو دی وکړو د غتیرونه مال پیسې راکې په دې سره هغه یو خطرناک حکم ورکړي ودا سو کې چې باغي اوبو کې زخر واچوي چې په دې سره تاسو دا ټول مخلوقونه په امن کې شي چې په دې سره پریشان شي او چې کله هغه ټینشن دې کار نه منې کوي نو هغه د دم کې ورکبل شروع کی په دې سره دی اوس مجبور دا سره کار شروع کی دا خبر چې کله عاقد مخلوقات ته ورسي نو په دې سره او ته دې خبر احساس شي چې اوس زموږ ژوندۍ په خطر کې ده د وجه په زور باندې چغې شروع کی چې هغه بازونه هغه د کولی ملګری کېریش ته ورسي کی په سره اوس هغه په دې خبر باندې پوه شي چې ما خاندان په مصیبت کې دي پس باندې کولی چې کله د خبر پاس نو هغه ګوري چې زما د ټرک سری زما ملګری هم غیب دي په سره هغه لاول ویریږي خو بیا هغه ته دا رايات شي چې ما موبایل هم زما په گاډي کې پاتې شو د وجه هغه مېډت د موبایل په ذریعہ سره په خپل لوکیشن په سره روان شي حاضر پر رسیدو سره به حیران پاتې شي ورې چې هغه نه ورسید په سیده د ټریفیک سکپ نه هډ کوارټر ته ورسېدلو ټول په غزه کې پټ پټ ور داخل شي چلته کې هغه د خپل ټرک ملو شي چې کله دوی په دنه پام کې نو هغه مخلوق ته نه غیب بیا د بیسمنت په ذریعہ سره لیپاټری ته ورشي دغه منظر پر دوه سره به حیران پاتې شي هغه ته کې هغه په شیشو کې درنه هغه زناور قید کړو چې په دې وخت کې ناسا په دغه ځای یو دیوال مات شي کولی په دې سره پوه شي چې دغه دیوال د ماتبر والا څوک بل څوک نه بلکې زما هغه ملګری دی کوم چې اوس د خپل خاندان د آزادولو لپاره دلته کې راغلی دی او د بد قسمتۍ نه هغه د سکیورټي والا راشي او د مخ سره هغه باندې دزي شروع کی د سره وی چې هغه زخمی شي او خطر وګرځي کولی په ډېر بے وسه کې دا هر څه ګوري او ګډ ها هم گیر کی او تازه ټینشن دروان دی پیش کی ټینشن دغه د موبایلونه هغه ټوپټو تصویران ډیلیټ کی کوم چې دا مخلوق سری وستلو د سره د دم کې پر له هم ورکی چې تاسو دا خبره چاته هم وکړه بیا به درنه راجبه کټ کم چې ګډ هغه بارته وباسي نو په دې وخت کې جم هغه تک راشو دي ته دا خبرو کی دوی سره زماله کون تک کار دی دیو بیا په خپل ډیزاین لاړ شي تاسو زه او چې کله دی غوی ځان سره بیل کې دا خبره ورته کی زه هم دا نه غواړم چې دی معصوم مخلوق ته څه نقصان ورسېږي د وجه تاسو سره دا واده کوم که تاسو هیڅ قسم سمنسته پکاري زه به در سره کوم ولس په خبر باندې پوه شو زما د ملګری د خاندان بچ کول د پاره مونږ له بد نور گاډو هم ضرورت وي د وجه د نور ملګری هم د ځان سری او دی
یو خپل مالدار کلاس فیلو د کم نوم چې میټو دغه کور ته ورشي. په دې وخت کې غالک د ګیمونو په کولو کې مصروف و چې کوریو دغه ملګری پټ په پټه په خاموشۍ سره دغه نه گاډي را پټ کی. په دې وخت دغه لک خورته هر څه کتل. هغه بیا هم خپل ډور ته هیڅ قسمه خبر ورنه کی ورچی پټ په پټه د کوری د بهادرۍ نه متاثر شوی و. د بس کوری د خپل ملګری د سیم کور ته لاړ شي ورچې دغه د پلار د گاډي یو ډیر غټ بارګین چې کله سیم ته پوره ریختي وای نو په دې سره هغه د مرستې لپاره د مخ سره راځي. کوری دوی ځان سره خپل ګیراج ته بوځي غلطه کی دوی خپل د ټول طاقت ور ټرک ورکی چې هم په غزه کې دی لګیا شو. هغه د مخلوق د لپاره تیارول شروع بل خو چې په مخلوقات باندې مسلسل نظر ساتلو و څنګه هغه ته مکمل شو د مخ سره د مخلوقاتو نه ډک ټرک راغوا کی او ډرایور ته نخته وغورځي. د خپل منسوبې مطابق ټرک سیده په سیده د بارګین خو لراوړي او بیا ټول پټول مخلوقونه راځات کی او چې غلطه کی د بل تمرګي چې خپل خاندان د پام شي نو په دې سره دا غوي ته خوشاله حد نه معلومیږي. هو یو بل غالي ورکول شروع کی چې د منظر پرې دو سره کولیو مردت ته د خبر احساس وشي چې دا صرف جناور نه دی بلکې خپل خاندان هم لري کم چې غظالمانو په زور باندې یو بل نه بیل کړ. ډیر زر دغه ټول پټوله د خپل جناور په ټرک کې کینی ولې چې دوی خپل اصلي میشن شروع کړو چې دا ټول پټوله مونږ خپل کور ته رسو. دوی د ګډ ولارو په ذریعہ سره دا ګډ پټ زی پاړخ باندې ور روان شي. خو دې سره د بریک کسان د دوی لوکیشن را معلوم کې په دې پسې واپس شاته را روان شي. اوس دشمنان د دوی نه سلور وانو اړخون ته راتو شو. د وجه وي د جیم په گاډي باندې ډزې شروع خو د ټول نغټ جناور د خپل طاقت په استعمالولو سره د دشمن پوره گاډي راوټکی. کولی په دې سره پوه شي چې په کلو میدان کې موږ د دې مقابله نشو کولای. د وجه هغوی د ګڼ ځنګل په اړخ باندې بر روان شي. اوس هغه جناوران د اونو او د کانو په ذریعہ سره ټوپونه وخی او هم په دې طریقې سره مخکې بر روان او چې کله رکته د ټول حقیقت په باره کې پتو لګیږي نو په دې خبر باندې پوه شي چې اصل مجرم خو برک دی او زما زوی کوری خو صرف او صرف د مخلوقونو مرسته کول غواړي. لکه اوس په خپل پور رفتار سره دغه د مرستې لپاره را روان شي چې په دې وخت کې هغه د بریک گاډي لا په قسط باندې پټه غره ورچی. خو په دې وخت کې هغه ورته خپل گاډي ته باقي او هغه حقته هم ورځي. بل خو برک د کولی سره خپل گاډي او جنگي چې په دې سره دغه ټول پټو ټوله گاډه وډی شي. کولی دا گاډي نه جوړین شي. خو په دې وخت کې ها جناور د خپل لاسونو په ذریعہ سره چې سم راسم کې واپس یې گاډي ته راخ. دوی د ډیر زر دغه زخرونه ټک ټک په نظر باندې راشي چې جیم په دې سره پوه شي چې دا ټرک هغه تک روان دی او دا زخر پای کنده کې ورچي. په دې سره اوس دغه ټول راوځي شو په ټرک په شاته ور روان شي. خدا پاسل کې دا ظالمانو چالو دوی پکې راګیر شي. هغه د دوی نه غیر چاپیره اور ولګي او چې دا مخلوقونه په تیل باندې ژوند دی د وجه هغه د اور سخت یریدل. وای تاسو داسته کېدل چې دین د بچ کېدو هیڅ قسمه لار نشته. خو په دې وخت کې یو ټرک په ډیره تیزه سره هغه تک راشي او دشمنانو گاډو چقول نه پس د تلاره صفاکی او دا پاسل کې د کولی پلار ریکو هغه دا فیصله کړې با چې زپا دې ظالمان د لاسونه ها مخلوقونه نه وجنما. بیا هر ټرک په داس طریقې سره راخته کی چې په دې سره هغه تک هيو ارزي پل جوړ کی دې په ټوپونه وخیو هغه طرف ته پیوړ په توتلو کې کولی د دشمن ټرک خواله ورشي او په خپل پوره طاقت سره راولټ کی. خو په دې وخت کې هغه ته دې خبر په باره کې پتو لګي چې بل ټرک الریډي ور مخکې شوی دی. کولی د مقصد د پمپونو د بندولو لپاره ور وړاندې شي چې بریک هغه تک راشي درې د کور کی چې دینه پس جیم او میرډ دغه مشرانو په بندولو کې لګیا شي. او پرشر تر دې د پوره سیوو چې دغه بندول اوس ناممکن و. دغه د کولی ملګری کړ ډېر غوسه د لاسه د دشمن ټرک سره مسلسل اړم شي او د بریک مخکې دا کوشش وکړي چې په طریقې سره دې پاکند کې برواچو مو د شری ته خوراک کم چې په دې وخت کې کېرج د خپل مزغونه کار واخلي او د خپل لاسونو په ذریعہ سره هغه گاډي روچت او بیا داسې پای پمپونو باندې ورولي د سره وچ غلطه کې ډېر غټه دماکه وشو. دې سره غټول پټول زخر واپس بار ته روز او دې سره دغه د منصوبه ناکام هم شي. په دغه طرز خو بل کې کولی سره د خپل گاډي بو ته ورځي چې په دې سره مې د چغې شروع کی. خو په قسمت سره کېرج د مخ کې نه په بو کې موجود او هغه کولی د ډوبېدو نه بچ کی او هغه غاړي لراوړي. په دې وخت کې ناڅاپه په درزنو نور هم هغه ځناور بار ته روزي چې په دې سره د کولی په خپل سترګو باندې یقین نکي چې زما کې دننه یو بل دنیا هم شته. هر مخلوقونه په شریکه باندې کولی شکریا ادا کوي ورچی هغه دوی دا نسل د بار دنیا د ظالمانو خلکو نه بچ کړو. په اخر کې کولی د خپل د ټولنه د بهترین ملګری نه اجازه را واخ او بیا دې ځان ته درنځدې کوو نه پس مزه باندې په بو کې لاړ. یو څو ورځې پس حکومت داغوی غټول پټول منصوبه بند کی او د سری ټینشن لاغوی د خپل جرمونو سزا هم ورکي او پولیس یې گرفتار کی. تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیدا ما خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې. ملاوی ګوبا په یو نوې ویډیو سره مال راکې اجازت. بای بای.